چې مشوره وکړه په یو کار کې او استخاره وکړه دا به نه پیمانه کیږي او نه به نقصان ورته ملاویږي. د استخاره معنا ده په ډیرو کارونو کې بهتر کار او ښه کار او د فایدې کار طلب کوله. یا د استخاره معنا ده طلب د خیر د الله تعالی نه. مقصد چې د الله تعالی نه طلب کې چې ماته یو بهتر کار یو ښه کار را نصیب کا. طریقې دا د چې 2 رکعاته مونځ وکړي او عام منځونو په شانتي مونځ دی او چې څه ټایم کې کولای شي چې کم ټایم کې جایز به مونځ کوله. غروب آفتاب او طلوع آفتاب او زوال نه علاوه 2 رکعاته مونځ وکړو که د شپې اخري حصه دې کې وکړو ډېره بهتره ده. او د هغې نه پس دغه مشهوره دعا د استخارې ده. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزقني. دا دعا ځان سره یاد کړئ. حدیث کې راځي باید صحابه فرمایي چې مونږ ته به د الله تعالی د نبی حکم کاوه چې تاسو تشهد او استخاره یادوي لکه څرنګه تاسو د قرآن یو آیات یادوي. او بعض احادیثو دا معلومیږي چې مونږ به د قرآن آیاتونه لیکل او د احادیثو د لیکلو نه مونږ منع کولی شو چې بیا خلق بل نشي د الله تعالی د کتاب سره الا د استخاره دعا مونږ ته حکم چې دا ځان سره ولیکئ او د تشهد حکم مونږ ته چې دا دعا تاسو ځان سره ولیکئ. نو استخاره دا بهتر شی دی. به استخاره د لپاره خوب شرط نه وي او نو ورته لازم وي چې ته به خوب ګوري او خوب کې بشنه باغونه ګوري یا دا غلط خبرې دي. احادیثو کې ذکر نشته بلکې استخاره به وکړي او استخاره نه پس د تجربه کار خلکو سره مشوره وکړه به چې په کم کار کم طرف باندې روان شي ان شاء الله الله تعالی به خیر درکړي. استخاره فدی علماء لیکلي دي دا استخاره دا الله تعالی سره یو تعلق قائمول دي. لکه څنګه په دنیا کې ستاسو یو دوست وي هغه سره مشوره کوي نو دا استخاره الله سره مشوره ده. او بل استخاره د الله تعالی په رضا باندې او د الله تعالی په قضا باندې او د الله تعالی په تقدیر باندې راضي کېدل دي. دا استخاره د الله تعالی په قضا او په تقدیر باندې راضي کېدل دي. او یو حدیث کې راځي د جنت ډېرې دروازې دي. یو دروازه د هغه چا دپاره ده الراضین بالقضاء چې د الله تعالی په قضا او فیصله باندې راضي شي. نو ته الله تعالی ته فیصله وړاندې کړې چې یا الله دا کار کومه بار ملک ته ځمه یا دا روزګار شروع کومه یا دا دکان شروع کومه یا یو کار کومه کم وکمه. نو استخاره الله تعالی سره مشوره کول دي. بل استخاره باندې انسان مطمئن شي او سکون ورته ملاو شي. دا غي نه مخکې پریشان وي ټینشن چې دا کار وکم کوی نه کم دا کار وکم که دا بل کار وکم چې کله استخاره وکړي نو تاسو به اطمینان معلوم شي. بل دا استخاره په الله تعالی باندې یو قسم اعتماد دی یو بروسه ده الله تعالی نه طلب د خیر کې. بل دا باعث اجر او ثواب دی. بل دا نبوي طریقه ده. بل دا الله تعالی نه د خیر طلب کول دي. نو استخاره کول پکار دي. د بعض حکماونه دا منقول دي او امام غزالی په علوم کې دا لیکلي دي وایي څو کارونه داسې دي چې انسان ته حاصل شي نو دا به نه محرومیږي. یو چې توبه درته توفیق ملاو شو نو مغفرت به درته کېږي. دغې وجې نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایله چې زه دې نه یېرېږم چې ستاسو توبې به قبولې نه شي او ستاسو دعاګانې به قبولې نه شي بلکې د دې خبرې نه زه یېرېږم چې تاسو به توبه ویستل پرېږدئ او دعا غوښتل به پرېږدئ. او حقیقت هم دقه شانتې دی. موږ نن دعاګانې نه غواړو او که دعاګانې غواړو نو رواجي دعاګانې دي. که دعاګانې غواړو ځان ته نه خلاصو د غافل زړه دعاګانې دي. دعا په اخلاص سره غواړئ. دعا یو اهم عبادت دی. دعا د عبادت مغز دی نلې ورته ویلې شوی دی. دعاګانو عادتونه ځان ته جوړ کړئ او خاصتا په دغه دور کې چې طالبي نو طالبانو دعاګانې الله تعالی قبلې ځکه ته مسافر مې د الله دین د زده کړې دپاره راوتې د الله تعالی د دین د خدمت دپاره راوتې نو دعاګانې په پابندۍ سره غواړئ. او بله څوک چې شکر ادا کوي اول چې څوک توبه وباسي الله به خامخا ته مغفرت ور نصیب کوي. توبه به الله تعالی قبلې. څوک چې شکر وباسي الله تعالی به ته مال او د حال زیاتوي زیادت به الله تعالی وتراوی لئن شکرتم لازیدنکم. بل څوک چې استخاره کوي الله تعالی به د فایدې کار ته نصیب کوي او د نقصان نه به الله تعالی دا بچ کوي.
څوک چې دعا غواړي الله تعالی به ورته قبلوي څوک چې استغفار غواړي الله تعالی به ورته مغفرت نصیب کوي نو دا کارونه کول پکار دي او په یقین سره